بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع سنته إلى يوم الدين أجمعين وبعد د مولا د انقلابي کولو لپاره د نصاب د مضامینو په سلسله کې نن موږ تاسو لسم درس دی او نه هم درسم په دې موضوع را شروع شوی و چې مولا ته او طالب ته باید د په تعلیمي نصاب کې باطل ادیان افکار او مذاهب ورو پیژندل شي په دې باندې پرون تفصیلی خبره شوی و نن د امدې موضوع یو بل برخه چې دویمه برخه دغه د تاسو خدمت کې عرض کوو هغه ده چې ولې د باطل د پیژندلو موضوع په نصاب کې داخله شي ولې ضروری ده د باطل پیژندل ولې ضروری دي ځکه ضروری دي چې پرون موږ تاسو وویل چې افغانانو تر ټولو لوی ضربه تر ټولو لوی صدمه هغه له اروپאי افکارونه لیدلې ده ترڅو چې یو څو مثالونه د تنې وړاندې کړي تاسو ته به د دې خبرې مصداق او حقیقت در معلوم نشي راځي د نور مملکتونو نه به تیر شو مثال به یوازې په خپل مملکت کې ولټو د افغانستان په ټول سیاسي تاریخ کې د ولس او د حاکم طبقه ترمنځ ټکرونه تر هغه نو راغلي ترڅو چې اروپאי افکار افغانستان ته وارد نشول دا صحیح و چې د دوه حاکمانو ترمنځ به ټکر راته دا صحیح و چې د دوه ورونو ترمنځ به والیانو ترمنځ به ټکر راته دا صحیح و چې د دوه کورنیو ترمنځ به د حاکم یا سیاسي کورنیو ترمنځ به ټکر راته دا صحیح و چې د راغلو يرغلګرو په خلاف به د ولس راپورته کېده کاغه به انګريز او کاغه به چنګیز او کاغه به هر څوک و دغه په خلاف به د ولس راپورته کېده خو داسې کله هم نه وشوي چې ولس د خپل نظام او د خپل حکومت او د خپل حاکمیت او د پادشاه په خلاف باندې راپورته شي او یو وګړه جګړه دی وکوي او په دې کې د میلیونونو انسانان ووجل شي و د تړل شي و د شړل شي زندانونه دی ور باندې ډک شي توهین دي شي او ولس د حاکم په خلاف سنگر ونیسي او حاکم د ولس په خلاف باندې خپل لښکر مرش کی دا څه نه وشوي دا څه وخت وشو اول مثال یې د امان الله خان په وخت امان الله خان د افغانستان یو سیکولر یعنی بيدینه حاکم و که څه هم د خلکو د تیرستلو د پاره په ځینې مواقعو کې دینی نمایش کاوه خو دای چې کله د اروپا لو میاشتنی سفر نه بیر تراغی تقریبا د و میاشتو په سفر د اروپا ته لاړ یو برحاله پادشاه و میاشت د خپل مملکت نه غایب چې کله بیر تراغی نو بیا په افغانستان کې دلته د غربي افکارو غربي نظریاتو غربي اخلاق او غربي ژوند بڼه د خبرولو او په خلکو د تحمیلولو عملی هڅه وکړي دغه جانب یې د اختلاف او تله ده چې د غختل په افغانستان کې صنعت را منځته شي د ټولو خلکو خوخه ورسه د ټولو خلکو د خوخه او تعلیم را منځته شي په هوای زیات شي د ټولو خلکو د خوخه او تجارت په افغانستان کې وده وکي زراعت وده وکي ماشینالات را وارد شي دا له اختلاف او تل خبره ده انساني ضرورتونه دي د ژوند ضرورتونه دي او مملکتونه بیل دینه پرمختګ نشي کولای دا کدی او کبل څوک او دغه ډول کار یې کړی دا ټول کارونه د تایید وړ دي خو مشکل دی دا چې د پردي افکار راوړل دلته په خلکو مسلط کړل پردي نظریات راوړل پردي لباس راوړل پردي فرهنګ راوړل پردي عقیده راوړل د ژوند تیرولو د پاره یې پردي فکر او پردی نظام او پردی قوانین راوړل دلته په خلکو باندې مسلط او یو سلسله افسادات یې شروع کړ چې د اصلاحات بلل دغه افسادات زیاته برخه یا دغه زیاته برخه افسادات یې مستقیم اثر د مسلمانانو په دینی ژوند باندې پریوته اذان باور باندې بد لګید د جهاد نوم ور باندې بد لګید احتکام الى الشرع شریعت ته تحاکم دا ور باندې بد لګید حتی اسلامی حجاب ور باندې بد لګید لخپل خزه ټکرې لري او خپل خزه په غربي لباس کې به پرتګ ټولنه تراويسته وزیران او کابینه ته امر وکړ چې خپل خزه براولي او د کابینه په غونډو کې به کېنوي میر غلام محمد غبار د افغانستان یو مورخ دی غټ کتاب لیکلی دی افغانستان در مسیر تاریخ افغانستان د تاریخ په بهیر کې د تاریخ په وګدو کې پاغه کې د امان الله خان د وخت په ځین اقداماتو باندې تبصره کړي دغه تبصره په لړ کې دی وایي چې امان الله خان د کابل د ښار په ځین سرکونو باندې لوحې بورډونه ودرول
چې په غیبه دالي کلی و چې برقه یا چادري والا خزه په دې لار نشي تیرېدی پګړی والا سړی په دې لار نشي تیرېدی ټول خلک به په نظام کې په دولت کې کار کوي هغه به ټول غربي لباس اغوندي د سلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ویلو په ځای به خپل د شو یا چلمچی مانند خپل نه دا به پورته کوي د سی به یو بل تخکاره کوي د چې دغه ډول افسادات شروع کړل خلکو علماو د ټولنې متدینو خلکو افغانانو په عمومي ډول د افکار سره حساسیت وخود دغه حساسیت ته د تسلیم نشو غور په بندونه کاوه دین ته رجوع نه کوله نصيحتونه د خلکو نه منل بلکې خشونت ته لاس واچاوه دا وه دا وتړه دا وجنه دا په زندان کې واچو دا توهین کا دا له وطن وشړه دا تبعید کا په علما واسترګ برګه کا د خپل د نظام علما دا تهدید کا وظایف نه وشړه اعدام یې کا دي کارونو ته لاس ورواچو نتیجه دا شو چې دا ولس راپورته شو ولس راپورته شو یو خو نشینواری راپورته شو بل خو نه په جنوبي کې خلک راپورته شو بل خو نه په شمال کې خلک راپورته شو په مشرق کې خلک راپورته شو ټول افغانستان کې خلک د افکار په خلاف د حاکمیت د نوع او نوعیت او د طرز او طریقې په خلاف او د دښمنۍ په خلاف باندې راپورته شو نو بیا یو داسې اغتشاش یو اوغا یو دربدري یو ګډوډای داسې جوړ شو چې وطن ورکه وران شو او د خپل پادشاهي په کې لاس ورکړه او بیا لاړ وتښتې د هندستان ته لاړ او د هندستان نه بیا په اروپا ته لاړ او ایتالیا ته لاړ او الته د پاپ د کلی ترڅنګ ساو خطه او ډیر کلونه ورسته بیا دغه مړی راوړ بلکې مړ الته شو دغه ورسته بیا د مړی راوړ او دته په جلال آباد کې خخ شکل د نظام او د ولس ترمنځ ټکر را پیښ شو نو دغه ټکر ته چې موږ تاسو وګورو سبب یې څه شی و سبب یې پردي افکار کچېره دغه ناعاقبت اندیشه حاکم دغه ظالم جابر او لدین په تیخت حاکم پردي افکار پیژاندلې او دغه خطر او دغه ضرر یې پیژاندلې دلته به نه راوړل دلته به په خلکو باندې نه مسلط کول دلته به خلک نه بيدینه کول خلک به هم د په خلاف نه راپورته کېدل خلکو د په ظلم او په وحشت باندې هم صبر کړی و د پلار د حبیب الله خان په پادشاهي هم صبر کړی و د نیکه د عبدالرحمن خان په وحشتونو او ظلمونو باندې هم صبر کړی خلک نه راپورته شوی په خلاف ځکه چې هغه خلکو ک استبداد چلاوه نو په دین باندې تعارض داسې صریح تعارض نه ولکه د چو ویني توي شوی وطن وسوځي د پادشاهي رنګ شو او قومي اختلافونه په منځ کې را پیدا شول اقتصاد کمزورې شو نظام رنګ شو د دې ټولو علت څه شی و د پردیو افکارو واردېدل او دلته د خلکو په ژوند باندې د هغو ورتحمیلول او د هغو د تحمیل په لاره کې د زور او خشونت نه کار اخیستل په دوهم ځل باندې چې بیا دغه ډول وضعیت را مخته شو هغه د ظاهر شاه زمانه و ظاهر شاه بیا غربي افکارو ته توجه وکوله او په افغانستان کې هغه افکار او نظریات او سیاسي احزاب ته د تبارز د راښکاره کېدلو زمينه برابر کړه چې هغه یا کمونستان و که هغه شولای کمونستان د چین ماو د فکر پیروان او که د مارکس او د لینن د فکر پیروان و د مارکس په فکر کې خودواړه سره شریک دي کاغه د لینن د فکر پیروان او که د چین ماو تسه تونګ دغه د فکر پیروان د شولایان ورته نو به موریدلې د شولایانو حزب دیموکراتیک نوین افغانستان په نامه باندې ځان یاداو او دا بل ډله شو ورسته په خلق او پرچم باندې سره وویشل شو ظاهر شاه د چپی یا کمونیستي احزاب او افکار او د تبارز او د راښکاره کېدلو د لپاره زمينه برابر کړه هغه پارلمان ته اور برابر کړل ولایتونه ورسپارل د افکار او د نظریاتو د خبرېدل لپاره د جریدو او د مجلو او د برنامو د غونډو د تبلیغاتو د دې زمينه ورته برابر کړه او د مولا او د خانقاه او د پیر او د مصلح په خلاف منفي موقف ونیو خلک بیا راپورته شول بیا مولا راپورته شو دته نصيحتونه وکول د نظام ته نصيحتونه وکول نصيحتونه ونه منل بل اخر خلک راجم شول او د کابل په مرکزی مسجد کې د پلخشتي په مسجد کې د وګړي مودې مظاهره او غونډه دلته پیل کړه د زوم او د ترزوی هغه پر راپورته شو او د ملاین وډبول وی وهل توهین کړه سپک کړه وی تړل وی شړل په تیار کې په موټرو کې واچول د کندهار ملای بدخشان ته ولګ د بدخشان ملای هلمند ته ولګ چې لاله د شي بیرته خپل کلی خپل ولست په اسانه باندې لاړ نشي تذلیل شي خلکو د په خلاف باندې بیا د قیام یو روحیه واخسته چې بیا د کمونستانو په خلاف باندې د جهاد لپاره د برابرېدلو پیلامه یا مقدمه وګرځیده ماغه
وروسته بیا دریم ځل چې دا وطن په وینو ولړل شو، ښارونه وسوځېدل، کلي وران شول، تر 5 میلیونو انسانان له خپل کوره بې کوره شول، وطن نه ووتل، په میلیونونو انسانان معیوب شول، تر 2 میلیونو زیات انسانان ووژل شول او تر ننه پورې دا ناورین روان دی. د دې ټولو سبب بیا څه شی و؟ بیا پردي افکارو چې افغانستان ته راغله. هغه دور بیا صریح کمونیستي افکار، کمونیزم راغی د افکارو په شکل. کمونیزم دلته خلکو ته خپل فکر خپور ک، بیا تنظیم جوړ ک، بیا افکار او نظریات او خپل فکری ادبیات په ولس کې خوار کړل او سیاسي احزاب جوړ کړل، بیا کودتا وکول، نظام ونیو، بیا علما، مصلحین، مجاهدین، نیکان، محض ګیرور خلک، محض د پګړۍ خلک، محض هغه خلک چې 15 وخت به جمعات ته په التزام باندې ترل، د واخستل او په زندانونو کې واچول، د مجاهدینو په نامه باندې، د اخوان مسلمین په نامه باندې خلک ونیول په تیارو کې او کندې ورته وېستې، ژوندې پکې ور واچول. د افغانستان د اوسنی معاصر تاریخ د 13 کلو خبره ده. ما په خپل سترګو باندې هغه کس لیدلی ده چې ژوندې خاورو ته ور اچولی او دی بیا ژوندی راووته. یو څوک و د ملا شهید په نامه باندې. ما ورته تا ته خلک څنګه ملا شهید وای؟ بیا خپل د ټوله قصه وکول، دغه په شپه کې موږ بوتلو او بیا ځای کندې وستلې وي، د کندې په غاړه باندې به خلک وشتل او راچول به مغلطه او بلډوزرونه خاور په ورواړول. ورسته چې د ټانګونو غره هر لاړ ختم شو، د خلکو اوازونه بند شو. وای زه ژوندی یم. هغه مې چې ځان وخوره او ګورم چې زه ژوندی یم، حرکت کولای شم. لکه چې نورم ځان وخوره او خاور مور مې ځان نه وڅنډلې او په تیاره کې له خاور ژوندی راووتم. بیا یو سمت خواته روان شوم، یو کلی ته بیا ورسېدم او غزنه بیا بیرته په ډیر تکلیف باندې خپل وطن ته راغلم. ژوندۍ زه خښ کړم. د نظام بیا ژوندي خلک خښ کړل. تر 1 لک زیات انسانان د پلچرخي په محبس کې واچول او تر 1 لک زیات خلک په مختلفو مرحلو کې شهیدان کړل، ژوندي خاور لاندې کړل. د پولیګون په دښتو کې بیا د مجاهدینو د حکومت په وخت کې، د ناکام حکومت په وخت کې بیا د غوی د مړي راښکاره شو لغسیمه چې دوی په خلک ژوندي خښ کړي او دغه بیا جسدونه راووتل. دا ولې؟ ځکه چې کمونیزم یو پردی فکر و، په الحاد ولاړ فکر و، کفر و. دلته راغی او دا ولسی د زور او د بم او د بارود او د زندان او د خشونت لاره تسخیراوه. خو په دې ولس کې مؤمنان او په دې ولس کې مجاهدین او په دې ولس کې علما او په دې ولس کې مصلحین او هغه په دې دین باندې ننګ وکاو. خلک راپورته شول. چې خلک راپورته شو، بیا د ولس او د نظام ترمنځ د ټکر او د تصادم زمينه بیا برابر شو. افغانستان په کڼواله بدل شو. د دې علت څه شی و؟ د کمونیزم د افکار راوړېدل. کچیرته منګه په ابتدا کې په دې توانېدلی وای چې د کمونیزم د افکارو د خپرېدو او په هغه باندې د خلکو د معتقد کېدو مخه نیولې وای، د علم لاره، د پوهې لاره، د دعوت لاره، د علمي مناقشې لاره او د کفر په خطر او په ضرر باندې خلک پوي کړي وای. نو بیا به د منګه د ولس ډیر خلک په خپل صف کې نه درول. په میلیونونو انسانان بیا له دوی سره ودرېدل. د دوی عسكر شول، د دوی ملیشې شول، د دوی پیلوټان شول، د دوی ټانکستان شول، د دوی وزیران شول، د دوی والیان شول او بیرته د اور او د مرګونو میچنې د دې ولس په ککرې وګرځولې. ولې؟ پردی فکر یې اخیسته. د پردیو افکار او ورود یا واردېدل دا د دې سبب وي چې په هغه ولس کې د ګډوډۍ، اغتشاش، مرګونه، ویجاړۍ دا رامنځته کړي. دا اوس چې کومه جګړه روانه ده بالفعل څلورمه تجربه. اولنۍ تجربه د امان الله خان د سیکولریزم، دویمه تجربه د ظاهر شاه د دیموکراسي او چپی احزاب ته د فکر د خورولو د زمينه سازي چې داوود خان زميمه و د ظاهر شاه، او دریمه تجربه بیا د کمونیزم او د کمونستانو. څلورمه تجربه چې دا اوس منګ خپل ورکه اخته یو او منګ ور سره مخامخ یو په جبهه کې ور سره دا د منګ په مقابل کې ولاړ خلک چې دا یو څو سو یا یو څو زره غربیان ورنه لري کې او بیرته په لکونو ولاړ خلک، کاغه د اردو په شکل کې دي، کاغه د پولیسو په شکل کې دي، کاغه د ملیشو په شکل کې دي، کاغه د استخباراتو په شکل کې دي. دا د دې ولس خلک دي، کدا ټول له جرمني او له فرانسې راغلي دي. دا د دې ولس خلک دي. همدغه د دې ولس خلک مدرسې ویجاړي کې نه ویجاړي، مسجدونه بمباري کې نه بمباري، د خلکو په کورونو چاپی ور اچي کې نه اچي، د مولا سره، طالب سره، کتاب سره، منبر سره، محراب سره، جهاد سره، جبهه سره دښمنی شته که نشته؟ بالکل شته د ورسره. دا ولې؟ ځکه چې دلته یو پردی فکر راغلی دی او دغه پردي فکر دلته خلک روزلي دي، به دا خلک منظم کړي دي، به دوی ته ټوپک ور کړي، به دوی ته صلاحيت ور کړي، به دوی ته رادیو جوړ کړي، دوی ته تلویزیون جوړ کړي، دوی ته اخبار جوړ کړي، دوی ته مجله جوړ کړي، دوی ته ویب سایټ جوړ کړي، دوی ته تنخواه ور کوي، دوی فکری روزنه کوي. د دوی لاله بیا دغه پردي فکر او دغه پردي خلک د منګه ولس تسخیري، غلامي، د ازادي روحيه له نفس نه باسي، له دین او تدین نه لري کوي، اخلاق ور بدلوي، لباس ور بدلوي، ولسی جوړښت ور بدلوي، د تحاکم
مراجع ور بدلوي په ځای د دې چې شریعت خپل فیصله ویسي او حقوق بشر ته ویسه د خزو د حقوق ادارې ته ویسه خانه امن ته ویسه د خلکو د تحاکم مراجع ور بدلوي قوانین ور بدلوي اساسی قوانین بدل ک جزایی قوانین بدل ک عدلی قوانین بدل ک مطبوعاتی قوانین بدل ک امنیتی قوانین بدل ک هغه فریضه چې رب العالمین په مسلمانانو باندې د دین د اعزاز لپاره لازم کړی د چې جهاد ده جهاد ته تروریزم وای او د جهاد په ګناه باندې چې دوی ته ګناه کوي د جهاد په ګناه وويشت زره ځوانان په زندانونو کې اچولي دا اوس وويشت زره مجاهد ځوانان د هیواد په مختلفو زندانونو کې پراته دي ګناه څه شي ده تا ولې په امریکایي ډزه کړی ګناه څه شي ده ته ولې دلته جهاد غواړي ولې د اسلام حاکمیت غواړي ولې دلته اسلامي اخلاق غواړي ولې دلته ازادي غواړي ولې په غلامۍ ناراضي کیږي ولې شراب باندې بندیز لګي ولې بهای نه غواړي د منګ د ولس تر ټولو کلی با غیرته با همته د قرباني او د فداکارۍ ځوانان ها په زندانونو کې پراته دي تړلي په زولانو کې پراته دي لاسونه او پښې زولانو وخړل ولی د پردي افکار دلته راغلل او دغه پردي افکار او دغه یو نجس نسل دلته وروزه او دغه نجس نسل بیرته د اطهار او د پاکو خلکو په خلاف باندې دغه وحشتونه شروع کړي دي د لکم زنه نشأت کوي د فکرونه یو چا ور بدل عقیده یو چا ور بدل کړ نظریه او فکر او فرهنګ یو چا ور بدل کړ نظام او قوانین یو چا ور بدل کړ نو وطن ته ډیر سخت تاوان ورساو پردي افکارو سخت تاوان ورساو دین اورسته هم د پردي افکارو د مخنیوي لپاره منګو تاسو په اول قدم کې دغه پیژنګلوي ونه کوو غوونه پیژنو دغه د ضعف او د قوت نقطې مزان ته معلوم نه کوو دغه په خلاف باندې د مبارزې او نهج ونه لرو خپل خلک پوي نه کو او دغه په فساد او په کفر او د کافر کېدلو په دلایل باندې ځان پوي نه کو نو دا تجربه بیا تکراریږي پنځم ځل به تکرار شي شپږم ځل به تکرار شي اووم ځل به تکرار شي او هر ځل به د ملت فدیه ورکړي د خپل وینو د ککرې قرباني به ورکړي د څه شي لوجنه د پردي افکارو د واردېدلو لوجنه نظام به یو څه غواړي ولس به بل څه غواړي نظام به خپل ایدئولوژي او خپل اجنډا وي په خلکو باندې عملی کوي او ولس به وایي نه زه مسلمان یم زه د الله بنده یم زه د الله بندګي غواړم دوی به ورته وایي نه د ما بندګي وکړه د غرب بندګي وکړه د کلیسا بندګي وکړه ولس به وایي زه د الله بندګي کوم راځي د دغه باطل افکارو په ماهیت باندې ځان پوک او دغه د مقابله لپاره په ځان کې ورتیا پیدا کو دا چې دغه افکار له کومه درکه وپیژنو مراجع کوم دي کتابونه کم دي په دې باره کې به ان شاء الله سبا بل درس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك